الحمد لأهله والصلاة على أهلها أما بعد. یو ورور دا پوښتنه کړې ده چې که څوک شیطاني خوب وویني په خوب کې معذور سي، خو چې کله راویښ سي هغه خوب یې په یاد وي، انزال یې هم لیدلی وي، خو پر جامو او بدن باندې هیڅ د ناپاکۍ اثر نه وي، نه هم لوندوالی وي، نه هم تک وي. آیا غسل پر واجب دی که نه؟ الجواب بالله التوفیق. په دې صورت کې چې انسان شیطانی خوب لیدلی وي، په خوب کې معذور سوی وي، خو پر جامو، کالو یا بدن باندې هیڅ اثر نه وي، نه لوندوالی وي، نه ټپ وي، نو په دې باندې غسل نه دی واجب. الدر المختار مع رد المحتار، اول جلد 144 صفحه، او الفتاوى الهندية اول جلد 15 صفحه. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.